پاکستان کې یو پلار له خپلې لور سره نکاح کړې ده. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. د پاکستان په پنجاب صوبه کې یو پلار له خپلې ناسکه 14 کلنې لور سره په زوره نکاح کړې ده چې مور یې هم ورسره په دغه کار کې شامله وه. د پاکستان د جیو ټلویزیون د راپور په وینا د پاکستان د پنجاب صوبې په راجنپور ښار کې یو پلار له خپلې ناسکه 14 کلنې لور سره په زوره نکاح تړلې ده. په راپور کې زیاته شوې ده چې 14 کلنه جینۍ چې په ځایي تاڼه یعنې حوزه کې عریضه کړې ده او ویلي دي کله چې هغه وړه وه نو مور یې له پلار څخه طلاق واخیسته او د اشرف په نوم له یو کس سره یې دویم واده وکړو. دغه نجلۍ زیاته کړه چې ناسکه پلار یې د اګست د میاشتې په زوره نکاح وتړله. هغه زیاتوي چې خپل ناسکه پلار ورسره له دې نه مخکې هم څو ځله په زور تېری کړی دی. یا د نجلۍ همداراز پولیسو ته په خپل بیان کې ویلي دي چې د ناسکه پلار په زوره د نکاح تړلو کې ورسره د هغې مور هم مرسته کړې ده. پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې د دغه نجلۍ ناسکه پلار یې نیولی دی او په هغې مقدمه یا دوسیه برابره کړې ده چې د جینۍ مور پکې هم شامله ده. پولیسو همداراز رسنیو ته ویلي دي چې جینۍ د دوی سره ده او طبي معاینه هم ترسره شوې ده چې د طبي راپور ترلاسه کولو وروسته به مقدمه مخکې بوځي. دوستانو له داسې حال نه مو دې الله تعالی جل جلاله وساتي. ډېره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. دا یو تازه خبر چې تاسو سره مو شریک کړ او دا یو حقیقي خبر دی، هیڅ دروغ پکې نشته. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري در سره لایک کړئ چې تاسو ته نور هم دغسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو.